د انسان ټول عمر قیمتي دی. یو ساعت د ژوند دا یو لویه سرمایه ده او غټ قیمتي څیز دی په ژوند کې. خو بعضې وختونه داسې دي چې هغه بیا ډیر قیمتي شي. بعضې ورځې شپې خدای پاک داسې مقرر کړي دي چې هغه ډېرې قیمتي دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به چې کله د شعبان میاشت راله، بلکې د رجب میاشت په راله، نو د رجب په میاشت کې پیغمبر علیه السلام به وفرمایل دعا به الله ته کوله، یا الله رجب کې راته برکت واچې، شعبان کې راته برکت واچې، او خدای رمضان ته م ورسې. دا دعاګانې به یې کولې. نو دې میاشتو دې ورځو شپو له پیغمبر علیه السلام دعاګانې کړي دي چې خدای دې ته زمونږ ژوند ورسې، مونږ ورسې، او خدای دې کې د عمل کولو توفیق راله راکړي. مدینه دا معلومیږي چې دا ډېرې قیمتي ورځې شپې دي. پیغمبر علیه السلام یو حدیث کې فرمای شعبان شهری و رمضان شهر الله. دا شعبان چې دا زما میاشت ده او رمضان هغه د الله میاشت. پیغمبر علیه السلام به دې کې روجې ډېرې نه وي، پریکټس به یې کو، تیاری به یې کو، را روانې میاشت رمضان ته تیاری وشي. نو عبادت په پکې د شپې م کو، د ورځې به یې روژه نیوله. غرض دا چې رمضان میاشت چې هغې ته تیار وي. علم مونږ سره شته الحمدلله. د شعبان علم هم را سره شته، او د رمضان هم را سره شته، او د اختر هم را سره شته، او د لوی اختر او د وړوکي اختر او هر څه نه خبر یو. خو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا علم چې دی دا د عمل نوم دی. که عمل دی وکړو دا علم دی، تا په دې ستا علم چې دی نو دا کامل دی، او که نه عمل دی ونه کړو نو ستا علم ناقصه دی، ناکامه دی. د هغې داسې مثال دی علماو ورکړی دی چې یو سړی علم کوي او عمل نه کوي، نو وایي د هغه مثال د شنډې اونې دی. یو سړی دی او کور کې د ام بوټی راوړه او ویې کر، د امرود بوټی راوړه ویې کر، او هغه ام او امرود نه کوي، میوه نه کوي، نو هغه بیا کټ کوي. هغه وایي د دې څه فایده نشته. نو چې علم سره عمل نه وي دا د هغې علم میوه ده، نو چې میوه نه کوي دا علم فضول دی. کمثل الحمار یحمل اسفارا. قرآن کې الله فرمای د بې علمه سړي علم داسې دی لکه په خر چې کتابونه بار کړي. داسې علم او داسې تعلیم به مونږ ته څه فایده راکړي چې مونږ عمل نه کوو. الله وی منځو کې دا علم را سره شته، د روجې علم را سره شته، نور علم را سره شته، د معاملاتو د عبادت، خو عمل نه کوو. بې میوې بوټي یو بس. شنډې ونیو، شنډه ونه خلک کټ کوي او تنور ته یې ورچوي. نو الله به مونږ هم دقسې بد جهنم خشاک کړي. الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. پیغمبر علیه السلام مونږ ته عملي ژوند ښودلی دی. عمل کوي، خپله بالفعل پیغمبر علیه السلام عمل کو. که د مونځ حکم ورته وشو نو د امت نه زیات مونځونه یې کړي دي. ټوله شپه به ولاړو، خپې مبارکې به یې وپړسېدې. که روجو حکم راغی د روجې نه پیغمبر علیه السلام به په کال کې ډېرې روجې نه وي. دا د شعبان میاشت دا به تقریبا د پیغمبر علیه السلام اکثره روجه وه. دغسې هر عمل چې به پیغمبر علیه السلام کو. یو ځل په یو لار باندې روانو، یو بوډۍ را روانه وه، پنډې په سر و، بوجۍ په سر وه، څه سودای بازار کې اغوښتې وه، را روانو. پیغمبر علیه السلام د هغه بوډۍ نه هغه پیټې واغوښته چې دا کمزورې ده، ضعیفه ده، دې سره امداد کول پکار دي. دې ته عمل وایي.
پیټ یې ورسره اغوستی دی، په لار ورسره روان دی. هغه بوډۍ ورته ډېره خوشحاله شوه، کوره پورې ورسره هغه پیټ یې یوړه. چې پیټ یې یوړه ورسره کوره پورې، نو په دروازه کې ورته کېښود. نه هغه بوډۍ ډېره زیاته خوشحاله شوه، چېرې دا خو ډېر ښه نوجوان دی، ډېر ښه سړی دی. نو مشران دې کشرانو ته نصیحت کوي. نو پیغمبر علیه السلام ته په نصیحت شروع کړه، وی بچي ته خو ډېر ښه سړی، خو خیال کوه په دې مکه کې یو سړی پیدا شوی دی د مکې په ښار کې، او دا خلک یې ټول بې لارې کړل. خیال کوه ګورې د خپل دین نه دې وانړئ، او ګورې هسې نه چې بې لارې دي کی. هغه زمونږ د پلار نیکه پخواني دین هغه د باندې پرې نه دي، غټ ساحر دی، غټ جادوګر دی، ګورې خبرو کې را نشي. او دا لګیا دا نصیحتونه ورته کوي. چې هغې نصیحت ختم شو، پیغمبر علیه السلام ورته وایي ابې کم سړی چې ته یادې چې ساحر دی او جادوګر دی او داسې خراب سړی دی، خو زه یم، نو ما کې تاسو خرابي ولیده، ما خو تا سره احسان وکړه، ښېګړه مې وکړه. وی هغه تی وي او هغه زه یم، نو ستا نه خو بل ښه نوجوان نشته، کلمه راته ووایه هله چې مسلمانېږم. سمدستي یې کلمه وویل او مسلمانه شو. دا عملی ژوند و. پیغمبر علیه السلام عملا مونږ خو به دعوت ورکوو، زه به خلکو ته وایم چې د مشرانو خدمت کوئ، په کشرانو شفقت کوئ، دا کوئ او دا مه کوئ، خو پخپله به د جومات په ګوټ کې ناست یم، ټک په نه کوم، نه مشر پیژنم نه کشر پیژنم، بس زما به دغه ژوند دی او خلکو ته به وایم چې ښه کارونه کوئ. نه، پیغمبر علیه السلام عملا وښودله چې د مشر قدر خلک دغسې کوي. په لار کې به پیغمبر علیه السلام را روانو، ماشومان به ناستو، لوبې به یې کولې، پیغمبر علیه السلام به ورته ودرېد، السلام علیکم، سلام به یې پرې واچو، یو ماشوم به یې رونیو، ښکل به یې که، بل به یې ښکل که، ورسره به یې لوبې ټوقې وکړې. کشرانو باندې شفقت، دا پیغمبر علیه السلام موږ ته عملا ښودلي دي، صرف دعوتونه نه دي چې بکې لګیا خلکو ته به نصیحتونه کوي.